پرون یو چا په خوبولو سترګو ست کړی دی، توکل په خدای ما ورته هم د یارۍ نیت کړی دی، دا چې پښتون پکې غلام دی دا بیخي نه منم. له دې نظام نه مې په کلکه بغاوت کړی دی. ملا صاحب ملک صاحب ګیلې به نه کوم، خو تاسې په ژوند چرته په کام وطن غیرت کړی دی. ما په تاریخ کې بې له خدایه چاته سر نه دی ټیټ تاله ځله د بوتانو عبادت کړی دی. سلامونه نیکې هیلې احترامات ټولو لرو بر پښتنو افغانانو ته. خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوندور وي. تاسو ته به پته وي ملګرو، که درته پته نه وي نو خبر شئ چې په راروانه 9 نیټه د سویلي وزیرستان په سر ښار وانه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه یوه لویه عظیمشانه جلسه کیدونکې ده چې دا به د علي وزیر د ناروا ګرفتارۍ پر خلاف او په وانه کې د دهشتګردو نوی ریګروپینګ چې کوم دوی نوي ځای پر ځای کیږي، د وانه حالات ورځ تر بلې خرابیږي، د دې خلاف به په 9 نیټه باندې جلسه وي. نو موږ جنوبي پښتونخوا ته راغلي وو، نو اوس مو د ژوب نه اراده ده انشاءالله د وانه په طرف ځو، کوشش کوو چې هلته کمپین هم وکړو، د جلسې دپاره خلک راوبلو. نو تاسې ټولو لرو بر پښتنو افغانانو ته چې زموږ غږ دررسي چې د چا د راتلو وس کېږي، فرض او قرض دا در باندې راشئ. نو چې څوک راتللی نه شي پر سوشل میډیا د دې جلسې دپاره ښه کلک او منظم کمپین وچلوئ، ځکه 2 ورځې په منځ کې دي. نو په جنوبي وزیرستان وانه کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ لویه عظیمشانه جلسه وي. نو هغه زموږ په وزیرواله کې متل دی وایي چې بانې ته ځې میرلی و پلایا په شو ویني. نو یو خوا مې د جلسې کمپاین درکړه، بل خوا مې د ژوبک د ژوب ښایسته ښار هم در باندې ولیدی. نو زما سره ادرامان دی، دا نور چې څومره ملګري دي د ژوب د کمیټې ملګري دي او د غورځنګ ملګري دي، دوی ټول تاسو ته په پښتنه مینه په ننګ افغاني خواست کوي چې په دې جلسه کې زموږ سره خامخا شرکت وکړي، تر څو د نر وزیر زخمی وزیر دپاره غږ پورته کړو، په وانه کې د دهشتګردۍ چې کوم نوی لهر شروع دی د دې مخنیوی وکړو. خدای مو خوشحاله روی. په سپس بې غیرته خلک کم شه، ای د وردې نمروده سم شه، د تور پنجاب په کور ماتم شه، پر تا مې بیا خولګۍ قسم شه، په وطن ننګ و تا په کور کول خوبونه.